ګرانو لیدونکو ښه راغلاست. طالبانو خبريالانو ته پرېښه نه ده ورکړې چې د کابل په لویدیځ کې د درېنۍ یاسې شنبې ورځې چاودنو ته خبري پوښښ ورکړي. د چاودنې په ځای کې سرچینې وایي چې طالبانو د سیمې کلابندي کړي او خبريالانو ته د انځور اخیستو اجازه نه ورکوي. د شاهدانو په وینا په ممتاز ښوونیز بنسټ کې له پرلپسې چاودنو او د دشت برچي د تیلو ټانک سیمې په عبدالرحیم شهید ښوونځي کې په دریو پرلپسې چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي دي. یوازې 9 مړي او ټپیان چې د څو تنو پیژان څرګند نه دی له ممتاز ښوونیز بنسټه محمد علي جناح روغتون ته لیږدول شوي دي. د زده کوونکو د مړو خبره کوي. د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان جاوید زدران دا چاودنې منلي، خو د دغو چاودنو له امله یې د زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو په اعضا نه ده منلې. داعش خراسان ډلې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې څخه د توغندیو د برید په اعضا اخیستې. دغې ډلې ویلي چې یاد شوي بریدونه یې له 107 ملي توغندیو څخه په کارونې د ازبکستان د ځواکونو پر ضد کړي دي. معلومه نه ده چې دغه ادعا شوي بریدونه ځاني زیانونه هم لري او کنه. تر اوسه د دې بریدونو په اړه د ازبکستان چارواکو او طالب چارواکو څه نه دي ویلي. مخکې د نړۍ د ډیرو نورو هیوادونو په شان د ازبکستان او منځنۍ اسیا د ډیرو هیوادونو چارواکو د افغانستان له خاورې دوی ته د ګواښونو اندېښنه ښودلې وه. طالب چارواکو بیا په دې اړه اندېښنې رد کړي او د افغانستان له خاورې چاته د زیان نه اوښتو ډاډ یې ورکړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.